امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه د سحر په جمع کې ولاړ او عمرو بن میمون رضی الله عنه فرمایي د امیر المؤمنین طریقه دا و چې کله به جمع ته مصلا ته مخکې شو نو تر هغې به الله اکبر نه کوو تر څو چې به صفونه برابر کړي نو قدم د قدم سره اوږه د اوږې سره برابرول د هغې نه وروسته عمر رضی الله عنه الله اکبر ویل او چې کله صفونه برابر کړو په دې اولني صفونو کې عبدالله بن عباس سره د نورو ملګرو او تورتم دی په مسجد کې او دویم صف کې ویل زه ولانې ما دا واقع ټوله ګورم چې څنګه عمر رضی الله عنه په قرات کې شروع کوي ابو لؤلؤ المجوسي او خبيث او بېدینه انسان راغلی او په ځان باندې شړۍ راچولي او داسې برچو سره و چې د هغې دوه خولې وي عمر رضی الله عنه داسې وواله په دې تشي کې یا په اوږه باندې تشي باندې یې وواله کلي وله بهر راویستي وروسته سفرو کې چې وایي کوم ملګري یو د دې واقعې نه خبر نه شو صرف دومره ما د روایاتو کې راځي وایي عمر وفرمایي چې سپي وخوړم یا سپي ووژم ګزارې را باندې وکړه او دومره وینه د امیر المؤمنین نه لاړه چې د ډېرینې د وجې نه په دغه ځای را پرېوته او خوا کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه لاړو هغې د لاس نه ونیو جمع یې مخکې کړ تاسو فکر وکړئ دومره سختو حالاتو کې چغې رمباړې جزې فزې نه کوي بلکې عبدالرحمن ابن عوف ته وایي راشه د امامتي وکړه چې دا جمع وکړي مسلمانان روایت کې راځي چې عمر رضی الله عنه کور ته دننه کړی شي بېهوشي پرې راغله ځکه ډېره زیاته وینه ترې لاړه د هغې د وجې نه بېهوشه شي او عبدالرحمن رضی الله عنه ملګري وایي چې موږ د واقعې نه خبر نه شو چې څه چل وشو ځکه ابو لؤلؤ المجوسي په دې منځ کې داسې تېزه منډه وواله په تلو تلو کې 14 مسلمانان د ځان څه ووهل اووه پکې شهیدان شو او شپږ مسلمانان چې کوم دی هغه زخمیان آخر کې یو مؤمن هغه چې وکتل چې بله لاره نشته یو ګوټې پرې ور واچو کلک کلک یې ونیو دې ظالم ته چې پته ولګېده چې اوس مې نیسي نو ځان په نحر نفسه ظالم دغه ځای کې مردار کړ عمر رضی الله عنه په کور کې حجره کې چې کله په اوش کې راغی دې خبرې ته الله زه تعجب کوم چې د مرګ سره دا لوبې کوي کلبې بهر راوتې دي ذوالقدنې دې داسې ټیم کې عمر فرمایي اصل الناس هم له عبدالله بن عباس ته وایي دا نه ته ووایي د خلکو سال دی مونځ یې وکړه که نه مونځ یې وکړه که نه هغه ورته وویل او الحمدلله ټولو ملګرو مونځ وکړه عمر فرمایي را تپوس ځکه کومه لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاه د هغه انسان په اسلام کې ګوره د سره برخه نشته چې مونځ نه کوي زمانونه موږ او تاسو ته یو بستره دومره ګرانه شوې ده په دې ګرمۍ کې بعضې مسلمانان مونځونه پرېږدي سهار جمع کې څوک نه عامو منظوم د خلک نه راځي د ګیمونو د وجې نه د فیسبوکونو د وجې نه د نیټونو د وجې نه د کرکټونو د وجې نه ځان یې تباه برباد کړ او عمر د مرګ په حالت کې چې کلبې بهر راوتې دي او دا خبره کوي چې د مسلمانانو څه حال دی دا مونځ دی کړی او که نه دی کړی زمانونو واقع ډېره اوږده ده طبیب یې ویله راوسته معالج د هغه زمانې مطابق هغه چې ویله کړی نبي تمر د کجورو شربت یې ویله ورکړ روایت کې راځي عمر رضی الله عنه چې وسکه نو په دې کلمو یې بهر راووت داسې کار یې پکې کړی دا کلمې وله شلولې دي چې معدې ته خوراک نه تله د هغې نه وروسته یې وله پۍ ورکړ پۍ چې وسکه هغه په دې کلمو بهر راووت تاریخ کې راځي عمر وفرمایل چې ما باندې ځان مه ستړی کوئ حلال زما ټیک نه دي په دې کې ډېرې واقعې مخې ته راغلي مسلمانان به ډلې ډلې راتلو ده عمر رضی الله عنه له تسلي ورکوله او دا مې ورته ویلي چې ستا دپاره د محمد رسول الله صحبت مبارک او ستا دپاره دې دغه غزوات چې د محمد رسول الله څخه کومې قربانۍ تا ورکړي عمره دغه دې ستا مبارک یو ځوان پکې راغلی امیر المؤمنین ته دا خبرې وکړي عمر رضی الله عنه ته دا هم ویلي چې ستا په وجه الله اسلام نه ډېره خلک ورکړه ته وګوره د روم او د فارس او د کسرا بادشاهان الله ستا په لاسونو باندې ذلیله کړه او اسلام له الله غلبه ورکړه عمر ورته وفرمایل لا لي ولا علي بس زه د الله رب العالمین نه کفاف غواړم برابري دې غواړم نه د دې خلافت او د مشرۍ ثواب او نه دې ما ته ګناه را رسي ته دې ثوابونو په تمه نیمه ځکه خلافت او مشرۍ دا ډېر ګران عمل دی الله دې وایي ما معاف کړي دا ځوان چې کله د دې ځای نه ووته تاسو فکر کوئ چې داسې ځوان په دنیا کې موجود وي والله که چېرته ظلم په مسلمان وشي والله که د قرآن په حکومتي وشي والله که د ځوانانو معاشره خراب وشي چې کله د عمر غوندې ځوانان په معاشره کې وي عمر رضی الله عنه دغه ځوان روان شه چې پنسو ته ولو کتل پنسي ښکتلی ويرد الغلام علی ملګرو ته ویل دا هلک چې ما څه خبرې وکړي لږې راغلی ډېر په نرمه لهجه کې دې هلک ته وایي یا غلام یا شاب ای ځوانه ستا د پنسۍ چې کوم دي دا د ګېټکو نه ښکته دي
وارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. خو خدینه چې الله نه یره وکي خیر دې جامې دې اوچتي کا فنسي اوچتي کا جامې باندې خیر نه محفوظ شي او د رب العالمین تقوا باندې زړه کې راشي. او دا حدیث په تاسو معلوم دی چې کوم فنسي د خپل حقته یې الله بدل خپل اور کې سيږي. عمر رضی الله عنه په دغه ټیم کې د امر بالمعروف نهي عن المنکر سره د سیمینه ده چې معمولی غونډې ګناه نشي برداشت کولای. حالانکه دغه حالي دی چې تاسو یې اورئ. په دې دوران کې ډېرې مسلې مخې ته راغلې خو یو واقعه پکې دا راغله چې عمر رضی الله عنه د خپل زوی ته وکتل عبدالله هم د ژړا نه ډک چې دا عمر باندې پلار بچایي او بیا زوی د سي لکه عبدالله نه وګړه سهاري زوی ته یې ویل په منډه باندې لاړ شه عایشې رضی الله عنها پسې چې محمد رسول الله بیبي ده او عایشې ته ووایه چې عمر رالېږلی همداسې ونه وایه چې امیر المؤمنین ځکه که امیر المؤمنین شي د هغې خبره منل واجب او فرض دي. داسې ورته ووایه چې عمر بن الخطاب رالېږلی یم او هغه دا وایي چې ستا په دې حجره کې محمد رسول الله دفن دی، ابوبکر صدیق پکې دفن دی. خیر ما ته اجازه راکړه چې د دې ټولو ملګرو سره دفن شو. دا مې ارمان دی. عبدالله بن عمر په منډه باندې ولاړ د عایشې رضی الله عنها حجرې ته هغې هم ډېر زیات ژړل او سلګۍ والی ورته یې ویلي چې زما پلار عمر بن الخطاب په تا باندې سلام وایي او پس د سلام نه دا امر ما راوړی دی، دا خدمت مې راوړی دی. هغه وایي که ستا خوښه خیر دی د الله دپاره د محمد رسول الله د ابوبکر صدیق صحبت زما خوښ دی. لکه څنګه چې په زندګۍ کې ورسره وم داسې پس د مرګ نه د هغې ده صحبت زما خوښ دی، خیر دی د دې سره به زه دفن شم. عایشې رضی الله عنها وفرمیل وایي دا ځای خو ما د ځان لپاره اراده کړې ده چې دلته زه ښخه شم، خو قسم په الله فلأوثرنه به اليوم على نفسي. د عمر رضی الله عنه دا خواهش دی چې د محمد رسول الله په خوا کې ښخ شي. خیر دی نن زه د خپل نفس باندې خپک دم او دا ځای چې کوم دی زه عمر بن الخطاب ته ورکوم. په دې کې عمر رضی الله عنه په داسې حالت کې دی چې ډېره سخت حالت دی، دروازې ته ګوري چې دا زوی به مې کله راشي. زوی رالی عبدالله ابن عمر ته وایي عبدالله څه چل وشو؟ وایي څه خبره دې راوړه؟ زوی ورته وایي الذي تحب، وایي زما پلاره کوم ارمان چې ستا والله پوره کړ. هغه وویل الحمدلله الحمدلله چې د محمد رسول الله صحبت الله ما ته رانصیب کړ. بیا یې ورته وویلې وایي زما بچي عبدالله کله چې تاسو زما جنازه والئ زما کټ چې کله والئ او د عایشې رضی الله عنها حجرې ته ویسئ خیر دی که زه ژوندی یم کېدی شي زما نه حیا کوي. د مرګ نه وروسته بیا د عایشې نه تپوس وکړئ اجازه دې واخلئ چې خیر دی د محمد رسول الله صحبت مې ډېر خوښ دی. په دغه دوران کې دا خبره چې ورته کله وکړه نو د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما خپله فرمایي وایي د عمر رضی الله عنه دا سر چې کوم دی وایي ما په دې خپل پتون باندې ایښوستی وایي کې وي وایي په دې دوران کې ما ته ویل چې التقي خدي بالارض، ای عبدالله ته ما دا سر دې خاورو ته کوز کړه چې دا سر په دې خاورو کې الله نه کېږم. وایي ما فوضعته من فخذي، وایي دغه ورونه مې دا سر ولا راکوز کړو په دې بنډۍ مې کېښوسته چې خیر دی زموږ دې نه پرېږدو. وایي عمر بیا ما ته ویل چې السقي خدي بالارض، دې ځمکې ته مې لږ پرېږده چې دا سر په دې ځمکه کې پروت شي. وایي په دې کې ما په ځمکه باندې کېښوستو دا سر مخ ګیره دا ټولې په دې خاورو کې ککړو او په داسې ټایم کې دا وایي چې ویلک یا عمر، یا عمر ستا د باندې هلاکت شي لم یغفر الله لك. کله معاف نه کړي عمر ته به هلاک شو، کله ته مغفرت ونه کړه تباه شو. زما نوم داسې قرباني چې د محمد رسول الله په مصلا باندې د سهار په جمع کې د قرآن تلاوت کوي. په دغه دوران کې کلمې بهر راویستلی شو، مجوسي او کافر بې دینه مړ او بیا عمر رضی الله عنه فرمایي ویل د عمر دپاره هلاکت دی ان لم یغفر الله له، که عمر رضی الله عنه ته الله معافي او بخښنه ونه کړه. په دغه ټایم کې د عمر رضی الله عنه الله ته ورغلی او د هغې نه وروسته بیا د دې کټې واغسته. په دې دوران کې یو بل مثال تاسو واورئ چې د شیعګانو د روافظو د خبیثانو ملا ماتوي. دوی ټول عمر دا خبرې کوي چې عمر بن الخطاب د علي رضی الله عنه په منصب باندې غصب کړی او د سره دښمني وه. ته واوره خپل عبدالله بن عباس فرمایي وایي موږ د محمد د عمر بن الخطاب رضی الله عنه کټې غوستې په هغه باندې کفن پروت و. په دې دوران کې یو کس راغلی وایي زما په دې اوږه باندې لاس کېوسته چې کله ودرېدو وایي اول خو یې ډېر ژړا وکړه، بیا دا خبره وکړه چې لایقه ده چې د محمد رسول الله د ابوبکر صدیق په خوا کې دفن شي.
وجه دا ده وایي ما ټول عمر د محمد رسول الله نه اورېدلي چې هغه به کله د عمر نوم اخیستلو خامخا د خپل ځان سره جئت انا وابوبکر وعمر دخلت انا ابوبکر وعمر خرجت انا ابوبکر وعمر وایي ما د محمد رسول الله نه اورېدلي دي چې هر ټیم به ویلي چې زه رالم دې مجلس ته ما سره ابوبکر صدیق عمر فاروق ملګري زه پلانکي ځای ته لاړم ابوبکر صدیق عمر را سره پلانکي ځای نه راووتم ابوبکر صدیق عمر فاروق را سره ډېره لایقه ده چې د محمد رسول الله په دغه جوار کې په دغه ګاونډیتوب کې په دغه حجره کې تم سره تپنش وای چې داسې مخ مې ورواړو فإذا هو علي هغه علي رضی الله عنه زمانو د اسلام هر دشمنان دي ظالمان چې د امیر المؤمنین او د علي رضی الله عنه ترمنځ دغسې خلکو کې نفرت پیدا وي او دا خبره کوي چې دوی سره دشمنانو نه هغه د یو مور چې کوم بچي پیدا وي والله د دین یو بل سره ډېره زیاته مینه وه د عمر رضی الله عنه جنازه واغسته او د عائشې رضی الله عنها کوټې ته چې کله ورغله هغه بچی راولګېدو عبدالله د خپل پلار په وصیت یې عمل وکړو او دی ورته ویلي چې ام المؤمنین که ستا خوښه عمر دا ویلي چې زما د مرګ نه وروسته بیا هم ته اجازه واله هغې ورته وفرمیل بلکل زما اجازه ده همغسې وشوه د محمد رسول الله په جوار کې اول رسول الله پروت دی بیا ابوبکر صدیق دی بیا عمر فاروق رضی الله عنه الله رب العالمین دغه منقبت او دغه فضیلت او دغه رتبه پس د مرګ نه مو نصیب کړه هغه عمر چې محمد رسول الله دا فرمایل چې عمره ته چې په یو لاره باندې ځې قسم په الله په دغه لاره باندې شیطان نشي تللی او دا یې فرمایل لو کان بعد النبي که زمانه وروسته چېرته الله بل نبي رالېږلی لکان عمر دا به عمر بن الخطاب وي او هغه انسان چې الله رب العالمین په ده باندې د مشرق او د مغرب مسلمانانو ته ترقي ورکړه او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دا فرمایل ما زلنا اعزة مذ اسلم عمر دا هغه وخت نه الله رب العالمین مسلمانانو لا او اسلام لا دومره عزت ورکړو د کوم زمانې نه چې عمر رضی الله عنه اسلام راوړی الله رب العالمین دا اوچت انسان او دا د اوچتو مرتبو د فضایلو خاوند ورلی څومرونو امت باندې ډېر مصیبتونه آفتونه غمونه راځي یو د هغه غمونو نه دا و په ما ته چې کله مصیبت آفت او غم راځي داسې اوچتو مؤمنانو ته ګوره چې دا اوچت انسانان د دنیا نه تلي دوی بچې پرېښي دوی ښځې پرېښي دوی خپلوان پرېښي دوی داسې مؤمنان پرېښي لکه د علي غوندې ځوانان او هغوی د صبر او استقامت او حوصلې نه کار اخیستی او چرته کفارو لکه بنه ورکړي چرته کفار په ځان خوشاله کړي نه دي تاسو استقامت او حوصله پکاري